نن خو مې به یوې به بلې په یوه مقابله شې 15,000 روپۍ وګټلې. به هر حال ویلکم بیک او ستړي ماشې. پارین چې د خیره سره ایبټاباد ته ورسېدل شپه مې د ایرپان د سره په دغې ګیسټ هاوس شوه. قسم چې سپا مې ژغاوې د ایبټاباد یې به داره ساړې دي چې د پارین راسه پریز شې 15 روپۍ ولمبېدل. څه عجیبه خوندای پکښې. نن مو سپیشین بیا ورته تازه شوي دولې پرې په ور وواتي. ایرپان ویل چې دلته یو نږدې غردای اغې ته ولا کېږي هر قسمه شنې سرې رنګینې وي پکښې. ورته ویل مې چې غرینه تا خو خامخا څي خو اول یې مو سپیشین چای روبندې سر کامیږي غره خلک چې مو سپیشین چای نکي سر ټول وطن الټا روته لیده شي. ایشور خلک اکثر ورته یایي چې نیت صاف منزل آسان. نرژنکي په ستر زړه چای ته ورسیخ کړل خو په هوټل باندې د وزیرستان ژڼي روبندې سیخ شول ویلي چې ډیچا خورات شاه خو مانامه میژ ها په ګاپ شپ شي یې ګوړې چای ځنې سر کړه ریپیم لیاویس ها په دیغ د ور وړاولې. لاندې وژدي څکې خو اس راس ټول ملګري سره ورسېدل دولې پرم د غره په لوري سوزاکې ور ډاکا کړله. خواند خو یې دغ زوی روکه چې وړکې وویل چې پیرا ایبټاباد لار بار غوړه خالی 40 روپۍ کرې یادو. خو پاته نشته چې یې مو نظر ور ولګېده که څه وجه وه. چې لیا څو میلټه سفر هم نه وه کړی کني په ډریور بالکل آلې باوه شوه. چې لږ ته د ور مخ شي ډېر ته د ور څټ شي. نرچاوک ته چې ورسېدي کني ډریور یې واید نه 100 روپۍ زیو تکرې یا کټ کړې وه. خو چې کله یې ولیدي چې دا خو یو نه دی پیرا ګشکدو ساړي په 1 2 3 6 سلګین پستانه ور ګوټ کا. پلیارې مې سوچ په کو و چې دارا لره ستړی استه منا کی خړ پړ غارو وی اسه و ځانی نه ستړی کی. یاره خو دولې پرم پښته زلې به و منلې پلوانګینا پېچی می چې د خیره سره غره تر ورسېدي کني جامه بالکل بادالا وا. اسراس مې چې ولیدل کني قسمه قسم رنگینې وې چې نو په ژاغېږي. ورته ویل مې چې ساړی په زوی زوی پرې پارک وي میش په کلی شي ډوره غره ته لکې دای نشي چې داس نه چې یې مین سرو ټانګ نشي. خو دلته ښځینه نر وړ زوړ خپل په زانګې غوریږي. میش خو لیا په دا جامې کولې کني په یوه شي ورسیخ شوي ویلي چې که یې چا په سیک شه ډېر زور وه یغې ته 15,000 نغدې میلاویږي. وړکي ته مې ویل چې بیا ویلې ګوتې ورته ګاڼې خو روڅې چې په ور بسم الله یې کی. ویلي چې ډیچا یو 150 روپۍ ټیکټ یې دای خو داره رټه جامه دو چې په 15,000 نه ولاګې. په زړه شه مې ویل چې ساده ډیچا یې کیمه د ګاټې کړې دی خو په ورڅا کاڅه په وشول. مو هل یا باسته ورته یش نوا چې اسراس خلک سیرو باندې شری کړي زل یا ها ورته بامبار شول. په اول ټرای شه سای د زړه زوټا ورته بلا وغړدل ډیر مزبیت سیک مې ورکان خو یې چاپلې سارا په تیر شو. دوا مور بیا سای ورته بلا وغړدل په اول ورنمه زیوت زور ورکان خو ماشین ډیر کم زور جواد کا. سخت زیر ظاهر شول خو پانا باد پاتر ته ولګیدا چې جامه په زور پرې نه دو په نقشه پرې دو. نروا بیا بالکل آغا جامه چاخری ور مې سیک سای ورته په نقشه کا سایک لاک ډاب مې ورکا کني بیوی به بلې مې درتا وا غاټلا. اسراس فل سیرانو راوا ساړي د 15,000 نوټ رو ناخت کا. خو د مقابله ټیکټ مې نو جامه وړ کې په تغي دراب شل یاوي سان خړای لوټ رو خاجیب تاک میژ ها پسایش نه سره لندورنا بعد دل مشروم پل منځنا بعد پستانا سوزاکه سپیشل کړه. ډیر مننه ډیر شکریہ.